بسم الله الرحمن الرحیم. صدیق الله راشد یم، د احمدشاه بابا مینې د 14 بلاک اوسیدونکی او د یو مدني بنسټ مسؤل یم. ترافیکي ازدحام او ګڼې ګوڼې زموږ په ژوند ډېر منفي تاثیرات غورځولي، کارونه یې په ځنډ کې کړي دي، وظیفو ته ناوخته تګ، دا ټول هغه څه دی چې ډېر ناوړه تاثیرات لري. د دولت څخه غوښتنه دا ده چې ترافیکي ازدحام لپاره یو منظم سیستم رامنځته کړي او په دې برخه کې ښه خبره دا ده چې د ولس لپاره یو بدیل باندې فکر وکړي چې ولس له لارو نه وځي او یو بله ساحه ورته انتخاب کړي. مننه. الرحمن الرحیم. زه سید عباس عباسی یم، د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکی. موږ ارزان قیمت کې شاهد ولو چې دولت له خوا نه دلته کومې غرفې چې وي هغه ټولې شوې، مګر اوسه پورې کوم بدلون خاص نه دی راغلی، یعنې رش نه دی کم شوی په دویمې څلورلارې کې. نو موږ دولت څخه غواړو تر څو پورې دغه کراچۍ والا ته یو سم ځای جوړ کړي، تر څو پورې دا ټول همغلته راټول شي او خپل توکي چې دي همغلته خرڅ کړي.